خبرونو سرټکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوحه کې مذاکرات پیل شول. متقی او عراقچي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د پاکستان او عراق زندانونو 170 تنه افغانان خوشي شول. شهباز شریف ویلي چې د افغان کډوالو د استوګنې موده نوره نه غځوي. ټرمپ ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې ختمول ورته ډېر اسان دي. او سم بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوحه کې مذاکرات پیل شول. د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د استخباراتو لوی رئیس مولا عبدالحق وثیق د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو لپاره قطر ته رسیدلي دي. د راپورونو له مخې ټاکل شوي چې دواړه لوري د روانو نښتو او د وروستیو هوایي بریدونو په اړه خبرې وکړي. له پاکستاني لوري څخه د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو رئیس حاسم ملک د پلاوي مشري کوي. د دې مذاکراتو موخه د جګړې د پای ته رسېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو هڅې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی او د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت نن شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې امیر خان متقی د طالبانو اصولي دریځ بیان کړ چې افغانستان د جګړې پلوي نه دی، خو د هیواد د هوایي حریم نقض ورته د منلو وړ نه دی. امیر خان متقی وویل د دفاع وزیر په مشرۍ په دوحه کې پاکستاني لوري سره خبرې کیږي او مونږ خبرو ته په درنښت منتظر یو چې کومو پایلو ته رسېدلی شو. یاد وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو اړخونو ترمنځ د خبرو د پیل له امله خوښي ښودلې او د ډیپلوماسۍ له لارې د مسألې پر حل ټینګار وکړ. د پاکستان او عراق زندانونو 170 تنه افغانان خوشي شول. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي د پاکستان او عراق زندانونو 170 افغانان آزاد او بیرته هیواد ته راستانه شول. د خبر پاڼې له مخې له دې ډلې 148 تنه د 2 میاشتو راهیسې د پاکستان په زندانونو کې زنداني وو چې له خوشي کېدو وروسته د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو چارو وزارت زیاتوي چې د دې ترڅنګ 22 تنه نور افغانان چې 7 میاشتې موده د عراق په زندانونو کې تیره کړې وه د نیمروز د لارې هیواد ته راستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د شمشاد ټلویزیون خپرونې تر امرساني وځنډولې. د طالبانو حکومت له کابل څخه د خپریدونکي شمشاد ټلویزیون او راډیو د بندولو امر کړی دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د شمشاد خپرونې ولې تړل شوي او نه هم پرې تړاو حکومت رسما څه ویلي دي. خو تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو نیوکه کړې وه چې یا ټلویزیون ملي رسالت نه ترسره کوي، په روانه جګړه کې خاموشي غوره کړې او داسې خپرونې کوي چې له شرایطو سره سمې نه دي. د شمشاد راډیو مدیر ماهر احسانزي بیا ویلي چې د شمشاد مسؤلینو همیشه د ملي ګټو او ارزښتونو څخه دفاع کړې او هم مهاله یې له خلکو غوښتي چې د یو اړخیز قضاوت څخه ډډه وکړي. شمشاد خپلې ټلویزیوني خپرونې په 2006 کال کې پیل کړي چې کابل کې یو له لومړنیو پښتو ژبو خصوصي ټلویزیوني رسنیو بلل کېده. بلخوا د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان لیکلي چې د طالبانو لخوا د شمشاد راډیو او ټلویزیون بندول غندي. یاد سازمان دا کار د بیان پر ازادۍ تیری بللی او له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې پر وړاندې یې غبرګون وښیي. شهباز شریف ویلي چې د افغان کډوالو د استوګنې موده نوره نه غځوي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې نور به افغان کډوالو ته د استوګنې موده نه تمدیدوي او د بیرته ستنولو لړۍ به چټکه کړي. نوموړي دا څرګندونې د کابینې او ایالتونو له اعلی وزیرانو سره په ځانګړې غونډه کې کړي دي. هغه ویلي پاکستان د افغان کډوالو په ملاتړ کې د میلیارډونو ډالرو اقتصادي زیان او ځاني تلفات زغملي دي. څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پاتې 28 نور کمپونه هم وتړل. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د سرحدي نښتو له امله ترینګلي شوي دي. پاکستان له 2023 کال راهیسې په سلسلهوار ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د روان کال په پیل سره یې خورا چټکه کړه. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ او نورو بنسټونو له پاکستانه د افغان کډوالو د تدریجي او باعزته ایستنې غوښتنه کړې ده.
اروپایي ټولنې ویلي چې د افغانستان او پاکستان له نښتو سره به سیمه له نوې بېثباتۍ سره مخ شي. په بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو کې د اروپایي ټولنې استازي کایا کالاس ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتې دواړو خواو ته تاوان رسوي او ورسره به سیمه له نوې بېثباتۍ سره مخ شي. کالاس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ته یې زنګ وهلی او د ترهګرۍ ټولې بڼې یې په کلکه غندلي او زیاته کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتې له دواړو لورو ژوند اخلي او د دې ګواښ رامنځته کوي چې سیمه له نوې بېثباتۍ سره مخ شي. هغې زیاته کړې په اوسنیو شرایطو کې دا ډیره مهمه ده چې اوربند وغځول شي او ښکېلې خواوې تاوتریخوالی راکم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه ونښته چې 4 ورځې دوام وکړ چې له اوربند وروسته بېګا هم پکتیکا کې جګړه رامنځته شوې وه. ټرمپ ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې ختمول ورته ډیر اسان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پوهیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بریدونه روان دي او د دې جګړې حل ورته اسان کار دی. هغه ویلي په نړۍ کې 8 جګړې ختمې کړي او د لسګونه میلیونو خلکو ژوند یې ژغورلی دی. ټرمپ زیاته کړې چې له ده مخکې د امریکا هیڅ ولسمشر کومه جګړه نه ده ختمه کړې بلکې جګړې یې پیل کړي دي. خو نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي چې د افغانستان جګړه څه ډول او په کومو اصولو پای ته رسوي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او امریکا ترمنځ لا هم اړیکې ترنګلي دي. یو شمېر نورو هیوادونو هم د پاکستان او افغانستان څخه غوښتي چې جګړه ودروي او ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. 10 اروپایي هیوادونو په ګډه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه وکړه. د اروپایي اتحادیې 10 غړو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا تګلاره د شنبې په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیرې انیلین فان یوسوویټ لخوا اعلان شوه. هغې وویل موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. او په وینا یې دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او د ګډ اقدام وخت را رسېدلی دی. د بلجیم ترڅنګ دا لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلینډ، یونان، هنګري، آیرلینډ، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالینډ، ناروې، اتریش، پولینډ، سلواکیا، چیک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. ملګرو ملتونو د احمد الشرع نوم د ترهګرو له لیسته لرې کړ. ملګرو ملتونو د سوریې د سیاسي بدلونونو له امله د دغه هیواد د موقت مشر احمد الشرع نوم د ترهګرو له لیسته لرې کړی دی. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د تحریر الشام ډلې د منحل کېدو او د سوریې د حکومت په جوړښت کې د بدلونونو اعلان وکړ. دا پریکړه د سوریې د سیاسي تحولاتو او د حکومت په جوړښت کې د بدلونونو په رڼا کې شوې ده. په جنوري 2015 کال کې د بشار الاسد د رژیم له سقوط وروسته یادې ډلې اعلان وکړ چې خپل فعالیتونه دروي او نور به د یوې وسلوالې ډلې په توګه شتون نه لري. د احمد الشرع نوم له ترهګرۍ د نوملړ څخه د ملګرو ملتونو له لوري لرې کول د سوریې او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې او د سیاسي او اقتصادي بهیرونو د پیاوړتیا زمینه برابروي. سعودي عربستان د ملک سلمان دروازه په نوم د مکې معظمې ستره ښاري پروژه اعلان کړه. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د مکې مکرمې ترڅنګ د ملک سلمان دروازې ستره پروژه اعلان کړه چې شاوخوا 12 میلیونه مربع متره مساحت لري. دا پروژه د مسجد الحرام څنګ ته جوړیږي او د 900 زره اضافي لمونځ کوونکو لپاره ځای برابروي. د سعودي عربستان رسنیو د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې عصري هوټلونه، استوګنیزې ودانۍ، تجارتي مرکزونه، فرهنګي تأسیسات او نوې ترانسپورتي کرښې شاملې دي. دا پروژه د سعودي عربستان د 2013 کال د پرمختیایي پلان یوه مهمه برخه ده چې هدف یې د عمرې او حج د خدمتونو ښه کول او د مکې معظمې د ودانۍ پرمختګ دی. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.